دوستانو پریس نیوز ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. د امریکا خارجه وزیر پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان سره بشري مرستې زیاتې کړي. امریکا تازه او مهم اقدام بلینکن پر نړۍ غږ کړی چې له افغانستان خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د بلینکن تازه وینا د افغانانو لپاره ښه مهم خبر. امریکا په افغانانو زړه سواندي وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن د افغانستان په اړه د OIC د غونډې د کوربتوب له امله د پاکستان مننه کړې ده. نوموړی وایي د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان غونډه د خلکو سره د مرستې لپاره د ژمنتیا او ګډ کار یوه ښه بیلګه ده. بلینکن په یوه ټویټ کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغان ولس سره دې د مرستې لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. د یادولو وړ ده چې تېره ورځ بلینکن خبریالانو ته ویلي وو چې دوی غواړي په بېلابېلو لارو د افغانستان خپله شتمني ازاده کړي.